درست 4 سال قبل در 22 اسد هرات به دست مجاهدین امارت اسلامی فتح شد. مردم مجاهد پرور این ولایت در فتح و پیروزی امارت اسلامی نقش خوبی را ایفا نموده و این فتح بدون خونریزی به سرانجام رسید. چه اول دواره واریان ولسوالی فتح شد، بالا زندجان باندې کار شروع کړي. بعد از اون کار شروع شو تر ماښام پورې زندجان ولسوالی مو فتح کړ د الله په نصرت سره. دغه وروسته بیا مو کار وکړ په پل هاشمي باندې. پل هاشمي پوستې کې هلته پوسته وجود یې درلوده، هلته مو کار وکړ. معنی یې څه قدر سره ورسره مصروف شو، فتح نه شو، برته رالو زندجان ته. د هغې نه وروسته بیا ولایت کمربندوق کې مو اشتراک وکړ. هلته د خپل د امیر سره و الحاج امیرالدین خیرخوا صاحب. کله چې هرات فتح شو معنی مو دوی ته ډېر په خوشحالي، ډېر په دغو باندې مبارکواري باندې ډېر الحمدلله هرات فتح شو. شماری از مجاهدین امارت اسلامی که در روز فتح هرات در کمربندهای جهاد حضور داشتند میگویند که یگانه تلاششان جلوگیری از چور و چپاول اموال و حفاظت از دارایی مردم بود. د فتح په ورځ کې زه مخکې په ګلران کې مسؤل وم، نو بیا ګلران ولسوالي مو بازار ته مجاهدین ور داخل سو. هغې د 2 ورځې 3 ورځې محاصره وه. بیا الحمدلله فتح راله، ټوله چارواکي چې وه ټوله تسلیم سوه. بیا مو هغه کورو ته واستول، کرایې مو ورکړې. نو الحمدلله ډېر په ښه توګه مجاهدینو ته هېڅ مشکل هم پیښ نه سو. نو هغه ولسوالي متخلیه کړه، ونیوله سوه. نو بیا د هغې ولسوالي کار چې خلاص سو بیا دلته هرات رالو. در او روزا ما خیلی زنا خود والا با تماس بدیم. ما با ولسوالی رباسنگی به قره نرسیار درس میخوندیم خود شخصا. بعد که ما تماس گرفتیم اونا گفته که ما صبح زنگ زدن، گفته ما کار رو شروع کردیم برای ولسوالی رو فتح کنیم، جنگ شروع کردیم. خب ما تا رسیدیم تا عصر ولسوالی فتح شد. شماری از باشندگان هرات میگویند که با استقرار نظام امارت اسلامی امنیت به گونه کامل تامین گردیده و پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش‌های انکشافی و اقتصادی به وجود آمده است. ما از حکومت راضی هستیم. از اینکه نگاه امنیت بسیار امنیت است. باز از امنیت گذشته امی غریبکارا مو غریبکار هستیم، کلا دم غریبی خو میرسیم. دوره جلوی که بود 24 ساعت مو از دست دوز و دغال مو گشته نمی‌دانستیم. شبا در خانه خو نبودیم، بی تمام امتداد بیدار بودیم. امیال برای فعلا فضل خدا امن و امنیت است. غریبکار به غریبی خو میرسه، دکاندار به دکانداری خو میرسه، موتردار به موترداری خو میرسه. نگاه امنیت برای فعلا بسیار امنیت فضل خدا، دیگه خیر و خیریت است، گپی نیست. قابل ذکر است که پس از 4 سال پیروزی امارت اسلامی اکنون امنیت به گونه کامل در سراسر کشور به ویژه هرات تامین است و پروژه های کلان اقتصادی و زیربنایی در این ولایت در حال تطبیق می باشد.